سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار سوزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. دا ویډیو هم د RNIP پروګرام یا رورل ناردن امیګریشن پایلټ چې ورته وایي د هغې پروګرام برخه ده. څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې په دې کې 11 کمیونټیز حصه اخلي، د مختلفو صوبو کمیونټیز دي. نو کوم پروګرامونه چې شروع شي نو ما کوشش کړی چې په هغې تاسو ته ویډیو جوړې کړم، او کوم چې را روان دي په هغې به هم کوشش کوم. په دې کې ځینې پروګرامونه داسې هم دي چې لکه په هغې کې زموږ د خلکو د راتګ چانسز لږ کم وي، نو زه کوشش کوم چې په هغې ویډیو جوړې نه کړم، ځکه چې د هغې څه خاص فایده نشته. نن چې زه کومه خبره کومه په کوم پروګرام په حواله باندې یا کوم کمیونټي په حواله باندې، نو دا ورنان سیټي ده د برټش کولمبیا په نارت کې، او تقریبا د دې ځای آبادي چې د هغه 42,000 ده. علاقه لویه ده خو آبادي کمه ده، په دې وجه هغو ته دا کسان په دغه علاقه کې په کار دي. او په دې کې د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې کې ټول NOCs شامل دي، ټول سکیل لیول د 0 A B C D ټول پکې شامل دي. ټول تاسو جاب سرچ کولی شئ او ځان لا د پروفایل جوړول نه پس لکه بیا هغه پروګرام طرف ته تلی شئ. خو په دې کې به د یوې خبرې خیال ساتئ، او هغه دا چې ستاسو پی یا پر اور ویج چې کوم دی، یا د ګنټې چې کومه تاسو ته تنخواه میلاویږي یا پیمنټ تاسو ته کیږي، نو هغه کم از کم $60 پکار ده. که د $60 نه کم نو بیا تاسو دې پروګرام ته الیجیبل نه یې. نو کله چې تاسو خپل پروفایل جوړ کړئ د هغې نه پس جاب سرچ کوئ، نو د دوی خپل دغه پروګرام کې خپل جاب سرچ هم شته، خو دوی دا وایي چې د دې نه علاوه هم تاسو کو نور دغه درته معلوم وي، نو په هغې باندې هم تاسو ویب سایټ باندې جاب سرچ کولی شئ، خو په دغې مخصوصه علاقه کې. نو زه به کوشش کوم چې څومره نور ویب سایټس دي د جاب سرچ په حواله باندې په ډسکرپشن کې ورکړم، او تاسو ته یو تفصیلي ډیمو وړاندې کوم چې تاسو څنګه جاب کتی شئ، څنګه طریقې کار دی، او په دې کې څه ریکوایرمنټس دي، یا د دې پروګرام په حواله باندې څومره بحث دی چې هغه تاسو سره د ډیمو په شکل کې وکړم. نو راځئ چې دا ډیمو وګورو. ښه ملګرو، دا د ورنان رورل ناردن امیګریشن پایلټ پروګرام چې کوم دی د هغې افیشل ویب سایټ دی. دلته تاسو کتی شئ چې لکه د دې سره کم پارټیسپیټینګ کمیونټیز دي. نور د ورنان خواته په دې ستاسو سره اوس خبره کومه، او دلته د ټول نه مخکې به راشو مونږه انفارمیشن فار اپلیکنټس. نو کله چې دا تاسو کولاو کوئ او دې خوا راشئ د اپلیکنټس لپاره، څنګه چې دلته بیا راشو د اپلیکیشن پروسس له، نو دیو دا خبره کړې ده چې ګوره الیجیبیلیټي سټارټ دی، نو که انشور الیجیبیلیټي اف ان امپلایمنټ، لکه ته به اول دې له لاړ شې چې الیجیبیلیټي د انشور شي، امپلایمنټ وګورې، ځان له جاب وګورې، بیا ریسیو آفر اف امپلایمنټ، بیا ته د هغې نه پس د هغې جاب آفر ریسیو کړې، بیا کمیونټي ته اپلای وکړې، سبمټ PR اپلیکیشن، ګورنمنټ اپروول، او بیا ورک پرمټ او ریزیډنسي، او بیا کاناډا ته راشئ. دا د ټول دغه پروسس دی. فیډرل ریکوایرمنټ دی. اول نه فیډرل ریکوایرمنټ زه بار خبره کوم، هغه خبرې دي کوم چې ما تاسو ته مخکې ویلي دي څو ځله، چې لکه په دې کې ستاسو ګوره ورک ایکسپیرینس غواړي، د دې نه علاوه ستاسو جاب آفر غواړي، په NOCs کې ټول NOCs پکې دي، بیا چې دی نو د دې نه علاوه ستاسو IELTS غواړي، او ستاسو فنډس غواړي، ستاسو ایج، ایجوکیشن، ECA، لینګویج ریکوایرمنټ، دا ټول څیزونه چې دي هم هغه زاړه دي، دا ستاسو نه غواړي، نو دې ته وایي فیډرل الیجیبیلیټي که نه. نو اول خو به تاسو دغه فیډرل الیجیبیلیټي ریکوایرمنټ پوره کوئ چې دې ته تاسو اپلای کوئ چې دغه ستاسو پوره وي، ځکه چې په دې تاسو بیا د فیډرل په ترو باندې کاناډا ته راځئ. نو بیا د هغې نه پس دی وایي میټ کمیونټي کرایټیریا. نو کمیونټي کرایټیریا لکه موږ راشو د هرې کمیونټي ما تاسو ته ویلي دي چې هرې کمیونټي خپله کرایټیریا ده، دوی ورله جوړه کړې ده. نو اول خو به دا وګورئ چې په دې کې چې کوم دی د انکلوډ د سیټي اف ورنان، نو دا جاب چې تاسو هر کله سرچ کوئ، نو په دې کې به دې خبره ته خاص خیال ساتئ چې دلته دا کومې علاقې ورکړي دي یا په دې نقشه کې ورکړي، نو صرف په هغې کې به جاب ګورئ، د هغې نه بهر به نه ګورئ، که نه بیا هغه د دې کمیونټي یا د دې پروجیکټ حصه نه دي هغه. او کم از کم چې دی ستاسو کینډیډیټس مسټ هیو لینګویج کم از کم CLB 5 آر هایر، که نه CLB 5 تقریبا څلور نیم یا 15 جوړېږي، په ځینو کې څلور نیم، په ځینو کې 15 جوړېږي سکیل لیول مطابق. بیا د دیو کمپریهنسیو رینکینګ سیسټم دی، څنګه چې د نورو کمیونټیز خپل نه دیو 100 پوینټ ورکړي دي. نو لینګویج دپاره دی چې دی نو که تاسو کم از کم CLB 5 واخلئ، ما چې تاسو څنګه ووایئ IELTS څلور نیم یا 15، نو 10 نمبرې د هغې دي. بیا فیملی ان د کمیونټي دا خو هم د چا نه، بیا پریویس ټریول دا به ترې هم وباسو، دا ټول
پکې نشته، ورک هم دلته نشته، سټډي دې هم نه ده کړې، خاص تاسو کور والا څوک دلته اوسیږي په دې کمیونټي کې او په دې دغه کې اپلیکیبل نو دغه هم نشته. ورک ایکسپیرینس وس چې تاسو ځنه که تاسو یو کال ورک ایکسپیرینس دا هغه لس نمبر دي، لس پوینټ دي، بیا دا هغه نه پس یو کال زیاتیږي نو یو نمبر پس زیاتیږي، بیا تاسو د عمر خبره ده نو که د 25 نه زیات نو 3 پوینټس یا 26 او دا دغه په منځ کې دا د 26 او 38 په منځ کې نو بیا 5 مارکس دي او دغه شانتي بیا ورو کمیږي ویج. اوس وایي که تاسو د ګنټې کومه تنخواه چې ده نو هغه که $23 پر اوري نو تاسو له 12 پوینټس په د هغې میلاویږي او بیا که پسې $1 زیاتیږي نو 1 پوینټ به پسې زیاتیږي. دغه شان ډرایور لایسنس که ستاسو وي 2 نو دا ډېر په اسانه بل ده غټه خبره ده چې لکه دیو پکې مینیمم ریکوایرمنټ نه دی ورکړی که نه چې یاره مینیمم به ستا څونه نو په دې کې لکه دغه بندش هم نشته چې کم از کم ته به یا په سلو کې 50 نمبر یا به 10 یا به دغه چې دی ته الیجیبل نو د دې مطلب دا شو چې که تاسو هر څومره که تاسو 60 نمبر که تاسو 10 نمبر دې ته تاسو الیجیبل دی. خو دا خبره ځکه کړې ده دا رینکینګ دا پوینټ سیسټم ځکه داسې کړی دی چې پته لګي چې یاره د یو سیز موږ څو نمبر چاله ورکوو چې تاسو ته هم د هغې اندازه لګي چې د دغې یو دغه چې کوم دی د یو کم پوینټ چې لکه موږ له راکوي دا نمبر نو په هغې کې دا رینکینګ سیسټم یا هغو څنګه ایوالویشن کوي د دې چې زموږ دا نمبر ټوټل جوړیږي. بیا که موږ راشو امپلایمنټ له فول ټایم امپلایمنټ څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړم د ټول نه مخکې چې دی نو تاسو به ځان له کلیک هیر ټو کریټ اپلیکنټ پروفایل که نه نو تاسو به پروفایل جوړوئ. پروفایل لکه چې تاسو راشئ نو دلته ګوره کریټ ا کینډیډیټ پروفایل دلته به تاسو دا پروفایل جوړ کړئ اول دل چې او بیا هغه خبره کوي چې د 3 اکټیو جاب دپاره به تاسو اپلای کوئ. یو اپلیکنټ چې کوم دی 3 نه زیات به نه کوئ په یو وخت کې نور ته ځکه چې ټول ته چانس میلاویږي. ښه د دیو اوس دا خپل ویب سایټ چې کوم دی کله چې تاسو دغه کوئ نو دیو په دې خپل ویب سایټ کې دا 4-5 فی الحال دغه ورکړي دي ګوره فیزیوتراپیسټ او مساج تراپیسټ دا دیو له پکار دي دا په دې خپل ویب سایټ ورکړي دي. خو دیو دا خبره هم کوي چې د دې ویب سایټ نه علاوه تاسو په نور ویب سایټ په ذریعه باندې هم چې دی اپلای کولی شئ که نه. اوس تاسو ته به بیا زه ښیم چې څنګه ښه اوس په دې کې ما چې څنګه خبره کړې چې ټول دغه پکې الیجیبل دي که مونږ دې ته خبره وکړو لکه دا اوس دا دوی لیکلي هم دي چې انډیډ دی او جاب بینک دی دا څومره چې هم نور دغه دي د ویب سایټ دی جاب سرچ دپاره نو زه به په ډسکرپشن کې دا ټول ورکړم په هغې کې بیا تاسو هلته هم جاب سرچ کولی شئ. اپلای فار د جاب دیټ میټ د کرایټیریا ان دغه ښه یور پروفایل دا اوس څه خبره کوي چې بیا تاسو ښه دا هم هغه زړه خبره ده نو په دې باندې تاسو پروفایل کریټ کړئ نو دې جاب سرچ ته بیا تاسو اپلای کولی شئ. اوس میټ د کرایټیریا کومه ښه امپلایمنټ باندې مونږ نو فریکوینټلی آسک کوېسچن دلته به راشو یو نظر به دا وګورو چې تاسو په دې خبره پوه شئ چې لکه د دیو دا طریقې کار د دغه څه دی د دې ما چې وی چې دا ټول دغه پکې اپلیکیبل دي که نه دا ټول NOCs نټ لږ سلو راته ښکاري دا کولاو شو ښه. اوس چې د دې خبرې ته خیال کوئ چې آر دا ګوره دا څه وګورئ آر all occupation and skill level eligible to apply نو دی وایي چې یس ټول NOCs څومره چې د A0 ABCD ټولو ته اپلای کولی شي. ښه ډو آی هیو جاب آف ټو اپلای او جاب آفر پکاري بالکل به پکاري. ښه دی وایي چې دا ټوټل دغه چې دی پرمننټ ریزیډنس د کینیډا ته راځم دا ټوټل پروګرام څونه وخت اخلي نو تقریبا 12 میاشتې دی اخلي. بله غټه خبره چې ما تاسو ته وختي هم کړې وه چې کم از کم ستاسو چې هر جاب آفري خو چې هغه $60 ګنټې نه کم نه که $60 د ګنټې نه کمي نو بیا تاسو دې پروګرام ته الیجیبل نه یې دې خبرې ته به خاص خیال ساتئ. Do applicants have to apply from outside Canada? No. Applicants may دا څوک په کاناډا کې دننه کو بهري ټول ورته اپلای کولی شي یوازې د بهر هغه کسان نه دي. Can any employer provide a job offer? Only eligible business. نو دیو دا خبره کوي چې لکه کم ویب سایټ دیو ورکړی ده موږ پې کم دغه ورکو دا لکه اوس چې ما تاسو څنګه خو که نه دوی چې پې کم جابز ورکوي نو دا الریډي زموږ سره دغه امپلایر چې نو هغه
دغه ویریفاید کړي مونږ او هغه الیجیبل او په نور کې بیا تاسو ګورئ الیجیبل دغه د امپلایر الیجیبل هغه چې لکه په دغه ځای کې بزنس او د ډېر وخت نه خپل بزنس کوي او په دغه کمیونټي کې اوسېږي هم او بزنس هم په دغه کمیونټي کې نه دغه ته دوی الیجیبل وي. بهرحال هغه بیا تاسو چې کله اپلای کوئ نو هغه تاسو نه تپوس هم کوي چې د بهر نه نو چې هغه الیجیبل نه نو تاسو له بیا کار نه درکوي. خو بهرحال دوی هم خپله دا خبره کړې ده. ښه دا was can I apply for a job that is not posted on RNIP Vernon job board چې لکه ستاسو په ویب سایټ باندې نه موږ اپلای کولی شو. دوی وایي چې یس ټول کولی شي په دې هر یو دغه نه نو دا به زه ورکم نور ویب سایټ چې کوم دي. how do I have to make a candidate profile yes نو تاسو به اول پروفایل جوړوئ څنګه چې ته ما خبره وکړه. نو دا خو د دوی د frequently asked question ما چې تاسو په دې باندې خبر شئ چې څه دي. د هغې نه پس چې لکه بیا امپلایمنټ وشي نو بیا کمپلیټ سکیجول 1 فارم دا فارمونه چې دي دا یو به امپلایر ډکوي بیا به بل تاسو ډکوئ. بیا چې کله ستاسو جاب وشي دا د هغې نه وروسته قصې دي. بیا به تاسو سبمټ یور اپلیکیشن نو تاسو چې کله اپلیکیشن په خپل پروفایل باندې دا به هم په دغه کینډیډیټ پروفایل دا یې لیکلي دي کینډیډیټ پروفایل باندې به تاسو دغه جمع کوئ. نو د هغې سره دا 2 فارمونه چې کوم دي دا د هغو امپلایمنٹ آفر آف امپلایمنٹ او سکیجول 1 دا فارمونه د IRCC یا د فیډرل ګورنمنټ ویب سایټ باندې دا موجود دي. دا په سره تاسو ډک کړئ. د هغې سره به تاسو لینګویج اسسمنټ یا آیلټس چې وکړئ ورک ایکسپیرینس ډاکومنټ به سره ډک کړئ. پروف آف فنډ چې زما سره 200 روپۍ شته چې دلته بیا اوسېږم او بیا ایجوکیشنل اسسمنټ دا چې دی نه ECA چې ورته وایي ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ چې دی ورته وایي په هغې باندې زما ویډیو شته که څوک نه پوهېږي هغه دې وګوري. نو دا ټول څیزونه لکه د هغې سره جمع شي او بیا به سبمیټ اډیشنل انفارمیشن که نور د چا صحیح نو هغه به ورسره هم جمع کړي. ملګرو ټیم تاسو وکړه او لکه د همیش زه به نن بیا دا خبره کوم چې د دې دپاره به تاسو وخت ورکوئ د دې دپاره به تاسو انرژي لګوئ د دې دپاره به ستاسو مسلسل کوشش کوئ نو د هغې نه پس به ستاسو کار کیږي. که نه یو پیره اپلای 2 پیره اپلای نو په دې کې تاسو ډسکریج شئ یا حوصله وبایلئ نو بیا دا خبره ګرانه ده. د هغې وجې دا د زه بار بار ځکه دا خبره کوم چې یو ځل ستاسو کار وشي نو په دې کې بیا د ویزې او یا د ورک پرمټ قصې نه دي خو بیا تاسو چې دی نو مستقل طور دلته راشئ او خپل ژوند ډېر په ښه توګه کولی شئ. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.